السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو سړی چاته روپۍ ورکړي چې دا واخله ما ته ختم وکړه. روپۍ واغستې او ختم یې وکړه، دته به اجر او ثواب میلاویږي که نه؟ مسله دلته د شریعت خو تفصیلي ده، خو مختصر به درته داسې ووایو چې زمونږ خلک چې ختم کوونکي ته پیسې ورکوي یا طالبانو ته د ختم پیسې ورکوي، دا په دې ختم نه ورکوي، دا په نیت د صدقې باندې ورکوي. ښه، چونکې صدقه بیل شی دی او اجرت بیل شی دی، نو د ټولو خلکو نیت د صدقې او د دې ډیر قرائن او ډیر دلایل په دې موجود دي. دا وخت او دا حالت هم دا تقاضا کوي چې دا خلک په نیت د صدقې ورکوي، نه په نیت د اجرت. چونکې چې په نیت د صدقې ورکړي دي، نو د هغې د تلاوت کوونکي سره څه مثال پاتې نه شو او څه دغه یې پاتې نه شو، څه تعلق یې سره پاتې نه شو. بس هغه صدقه ورکړه او دی تلاوت کوي او ختم کوي، نو ده ته به خدای پاک خپل اجر ورکوي او هغه ته به خدای خپل اجر ورکوي. ښه،